ماضي هېره کړه د حال خبر زده کړه مستقبل ته د مثال خبر زده کړه بې هنره زندګي وي ډېره سخته هنر زده کړه د کمال خبر زده کړه سلامونه نیکې هیلې احترامات او ډېره مینه مې قبوله کوي عزتمندو کتونکو سفیر الله شلمانی ما په دې هیله په دې تمه د الله نه امید لرم چې د زرې زرې مالک دی چې ټول به ښه یې روغ به یې خوشحاله به یې عزتمندو کتونکو د ما سره چې دواړه اړخونو ته کم ځوانان شاه زلمي ښاغلي توریالي ناست دي دا د علاقې د لوی شلمان هغه ورکې ملغلرې او لالونه دي کم چې به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې د کلم په ځلیدونکي پړکېدونکې ژبه باندې د ادب ژولۍ ته ډېر څه ورکوي د دوی سوچ د حمزه سوچ دی د دوی فکر د خاطر فکر دی که داسې شاه زلمي راووته په دې وطن کې او د ژبې خدمت یې وکړو نو موږ به دا دعوه کولی شو چې دې شاه زلمو د وجې زموږ دا ژبه او د پښتو چې کوم ادب دی دا د کامیابۍ او د پرمختګ په اوچتو بامونو باندې ورسېده دوی نه به کلامونه اورو راځئ دوی سره لنډه پیژنګلا کوو او بیا به ترې کلامونه اورو د ټولو ناول زه په خپل پروګرام کې شوکت منتظر شلماني صاحب ته ډېره بلنه ورکوم او ډېره مینه ورته وایم ستاسو ډېره مننه کوم سفیر صاحب ما نوم شوکت منتظر شلمانی دی د شلمان اوسېدونکی یم او بس دغه لاندې شان پېژندګلو وزمون شوکت منتظر صاحب کسان به تاسو ګوري مینوال ډېر دي هغوی ته به څه وړاندې کوي نظم به وړاندې کوي غزل به وړاندې کوي هغوی ته خو اوس یو څو غزلې وړاندې کوم یو څو شعرونه دي د غزل نه مخکې چې یو څو شعرونه دي ای زه به ګرانه ستا شم او یا ته راځه زما شه یا زه به ګرانه ستا شم او یا ته راځه زما شه شلمان به درته ټول کړمه جرګه راځه رضا شه یا زه به ګرانه ستا شم او یا ته راځه زما شه شلمان به درته ټول کړمه جرګه راځه رضا شه اغیار دغه خبره مې بیخي وجنې ملګرو اغیار دغه خبره مې بیخي وجنې ملګرو ډالر به درته درکړم خو قاتل د پښتونخوا شه اغیار دغه خبره مې بیخي وجنې ملګرو ډالر به درته درکړم خو قاتل د پښتونخوا شه یو څو شعرونه نور چې ښکلي خو ښکلي دي خو ډېرې یې نخرې ښکلي دي ښکلي خو ښکلي دي خو ډېرې یې نخرې ښکلي دي خواله دې نه راځي خو خسې یې وعدې ښکلي دي ملا صاحب تا نه یو تپوس کوم خو رښتیا ووایه ملا صاحب تا نه یو تپوس کوم خو رښتیا ووایه خورې ښایسته دي د جنت که پښتنې ښکلي دي ملا صاحب تا نه یو تپوس کوم خو رښتیا ووایه خورې ښایسته دي د جنت که پښتنې ښکلي دي او ورانې یې ولې مړې تا ته چا دروغ ویلي ورانې یې ولې مړې تا ته چا دروغ ویلي دا ستا خالونه په ایمان چې سم دغې ښکلي دي اولې ډېر زیات غزل خوښ خو چې ما ولیکو اولې ډېر زیات غزل خوښ خو چې ما ولیکو اوس راته وایي چې پلانکي شاعر ټپې ښکلي دي کلام درته وایم چې اوښکې په مخ مې رابهېږي تر ګریوان راځي اوښکې په مخ مې رابهېږي تر ګریوان راځي زه لیونی به تر هغې یم چې جانان راځي او بیا ستا راتګ څه ضرورت به ګله پاتې نه وي بیا ستا راتګ څه ضرورت به ګله پاتې نه وي چې شمه مړ نو جنازې ته ټول شلمان راځي او مونږ بې مانځه نه هجومات ته چېرته تللي نه یو مونږ بې مانځه نه هجومات ته چېرته تللي نه یو ولې بې وخته میخانې ته دا شیخان راځي مونږ بې مانځه نه هجومات ته چېرته تللي نه یو ولې بې وخته میخانې ته دا شیخان راځي او چې نوي نه وو چې ته راشې نو حجره ډکه شي چې نوي نه وو چې ته راشې نو حجره ډکه شي هغې ویل مړه دا ستا څومره یاران راځي او د خاورو خړ کور په بدۍ باندې ورخاړي ګلان د خاورو خړ کور په بلۍ باندې ورخاړي ګلان زمونږ کور ته په سحر کې بلبلان راځي او په خوب کې چغې کړم له ویرې مور مې خم ویښه شي په خوب کې چغې کړم له ویرې مور مې خم ویښه شي لږه ماران راته په خوب کې ستا زلفان راځي او اسمان کې وریځ شوه هر طرف ته او برېښنا پړکار دی اسمان کې وریځ شوه هر طرف ته او برېښنا پړکار دی تندرونه لویږي نن حصاره شه باران راځي او په بېخودۍ کې شوکت نامه د خولې نه وځي په بېخودۍ کې شوکت نامه د خولې نه وځي په لیونۍ باندې چې کله هم پیریان راځي یو کلام بل دی چې نن سبا دور کې یاري خدای ګوسه بل شان دی ده نن سبا دور کې یاري خدای ګوسه بل شان دی ده زما په قام کې بدنیتي خدای ګوسه بل شان دی ده او په هر قدم د مرګ سوری پاس په سر ولاړ وي په هر قدم د مرګ سوری پاس په سر ولاړ وي د پښتنو خو زندګي خدای ګوسه بل شان دی ده او په اړ غرمو کې څلورم چت ته ټاټکي خېجول په اړ غرمو کې څلورم چت ته ټاټکي خېجول زموږ د خوارو غریبي خدای ګوسه بل شان دی ده
په اړ غرمو کې څلورم چت ته ټاټکي خېجول زموږ د خوار او غریبي خدای ګو صبر شاندې ده. نو سفیر شپ شعر دی چې خیر دی بچی د دوی د ویښو تاسې ونه غواړئ. خیر دی بچی د دوی د ویښو تاسې ونه غواړئ. بچی زموږ بې وسي خدای ګو صبر شاندې ده. خیر دی بچی د دوی د ویښو تاسې ونه غواړئ. بچی زموږ بې وسي خدای ګو صبر شاندې ده. او ابۍ دادا بچي جانان او د خپل کلي یاران. ابۍ دادا بچي جانان او د خپل کلي یاران د بل وطن مسافري خدای ګو صبر شاندې ده. او یو مسافر د زړه له درده دا اواز وویستو. یو مسافر د زړه له درده دا اواز وویستو. مورې کپیل سره دیړي خدای ګو صبر شاندې ده. یو مسافر د زړه له درده دا اواز وویستو. مورې کپیل سره دیړي خدای ګو صبر شاندې ده. هغې ویل شوکته میاشتې او کلونه تیر شول. هغې ویل شوکته میاشتې او کلونه تیر شول. راځئ به کله جدایي خدای ګو صبر شاندې ده. ډیره مننه کوم شوکت صاحب تاسو ډیر ښایسته کلامونه هم راسره شریک کړه. اوس یو نوی شخصیت دې نه مخکې موږ د کلامونه نه دي اورېدلي، تاسو هم نه وي اورېدلي. ډېر ښایسته کلامونه لیکي، نعتونه هم لیکي، نظمونه هم لیکي. زه په خپل پروګرام کې مسعود شلماني صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه تاسو ته خپل کلامونه وړاندې کړي او لنډه پېژندګلا درته وکړي. ډیره مننه سفیر صاحب چې تاسو ستاسو نه ډیره مننه کوم چې لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ ته کلام اورولو موقع راکړه. زه به خپل کلام اورم. د غزل نه مخکې یو دوه شعره دي. ما لیدلې په دې خپلو سترګو ډېر دي. ما لیدلې په دې خپلو سترګو ډېر دي چې اچولی د پلار ګریبان ته لاس دی. ترېنه وځي خو پوهېږي پرې دا کله خو پوهېږي پرې دا کله بل ته نه دی دا د خپل ګریبان ته لاس دی. ترېنه وځي خو پوهېږي پرې دا کله بل ته نه دی دا د خپل ګریبان ته لاس دی. غزل دی وی چې دې نه رسېږي زور په کلار کښېنه. چې دې نه رسېږي زور په کلار کښېنه نو بیا ولې کوي شور په کلار کښېنه. لږ وار وکړه پښتانه ورته سم نه دي. پښتانه ورته سم نه دي. غم دی په هر کور په کلار کښېنه. وار وکړه پښتانه ورته سم نه دي. غم دی په هر کور په کلار کښېنه. په خوله کې شکر لاس کې بارود دي. چې په خوله کې شکر لاس کې بارود دي. د توبه مې د دې چور په کلار کښېنه. او بل شعر دی پکې منګی مات شو که مات نه شو ټسې لاړو شوی لري اواز خور په کلار کښېنه. او توره شپه په مخه راغله چې لاړ نشي. توره شپه په مخه راغله چې لاړ نشي. رقیبان دي لور په لور په کلار کښېنه. توره شپه په مخه راغله چې لاړ نشي. رقیبان دي لور په لور په کلار کښېنه. او بچ به نشي ترې اخیر به راګیرېږي. سفیر صاحب بچ به نشي ترې اخیر به راګیرېږي. د آزاد د پلار او مور په کلار کښېنه. او په اوبو کې لسپینېږي فطرتي مسعود احمده. فطرتي مسعود احمده قدرتي د رنګه تور په کلار کښېنه. یو بل غزل دی دې نه مخکې دوه شعرونه شریکومه. وی پښتونه شه بیدار په مسلمان حد تمام شوی دی. په سرو وینو کې رنګه په افغان حد تمام شوی دی. او نن زما او ستا پښتنو ورونو خندا هیره ده. نن زما او ستا پښتنو ورونو خندا هیره ده. هر سړی پریشان دی او په ځان حد تمام شوی دی. غزل دی سرې سترګې ګرځوم په سمه او غریم پښتنې مړانې په هر ډګر یم. غلیم ته مې ځواب هر ځای ورکړی دی. د دغې غمازانو په خطر یم. او په علم او تعلیم پوره هوښیار یم. ناپوه په دې بېوسه بې ډالر یم.
او وړې ما پوهیږي ټول ړانده کړي ځان وړې ما پوهیږي ټول ړانده کړي ځان وړې ما پوهیږي ټول ړانده کړي ځان تش څاکې ما پړ په دې اکثر ما هاي هاي تش څاکې ما پړ په دې اکثر تش څاکې ما وړ په دې اکثر ما او هیڅ نشته په ما کې دا بانی دي هیڅ نشته په ما کې دا بانی دي هیڅ نشته په ما کې دا بانی دي خپل حق غواړم ځکه ترهګر ما ډېر ښایسته بیا ووایه دا ډېر هیڅ نشته په ما کې دا بانی دي خپل حق غواړم ځکه ترهګر ما او مقصد پکې نن یاد شوی می جانان دی راته ډېر نن یاد شوی می جانان دی راته ډېر نن یاد شوی می جانان دی راته ډېر زه مسعود الله راغلی مسافر یم ډېره مهرباني سفیر بھائی ډیره مننه مسعود احمد صاحب چې تاسو موږ سره خپل کلامونه شریک کړه. زه به اوس خپل ګران ملګري زیشان ته موقع ورکړم چې هغه تاسو سره خپل نوي کلامونه شریک کړي. د ټول اول خو سفیر صاحب ستاسو مننه کوم او د مسعود صاحب او د منتظر صاحب ډیره مننه کوم. د دوی په مخ کې کلام ویل او شاعري ویل ځکه چې مشران دي او زمانه په شاعرۍ کې هم مشران دي نو دوی په مخ کې کلام ویل او شاعري ویل نو دا ډیر مناسب نه ګڼم خو بیا هم تاسو دومره مکرر کړل د دې ډیره مننه کوم. نو کلام به ویم دا غینه به مخ کې یو دوه شعرونه ویم چې په دې وخت کې یاري خو سم روزګار دی ځان بغیر کې په دې وخت کې یاري خو سم روزګار دی ځان بغیر په دې وخت کې یاري خو سم روزګار دی ځان بغیر کې نه مینه شته نه قدر تش سینګار دی ځان بغیر کې او ملا صاحب ته دی وایي چې دلته کې را نشي ملا صاحب ته دی وایي چې دلته کې را نشي جامونه دي نشه ده او خمار دی ځان بغیر کې او یو کلام وایم چې د ثوابونو نه ګناه ووته د ثوابونو نه ګناه ووته هم د لاسو نه دنیا ووته درنه ښایست درنه ښکلا ووته په ډېر راتګ درنه حیا ووته درنه ښایست درنه ښکلا ووته په ډېر راتګ درنه حیا ووته چې راسره وي درته نه مې کتل ګله په تګ دې رانه سا ووته چې راسره وي درته نه مې کتل ګله په تګ دې رانه سا ووته ویلي خفه نه یم خوشحاله یم ویلی منتظر صاحب ویلی خفه نه یم خوشحاله یم خو چې وطن په جړه ووته ویلی خفه نه یم خوشحاله یم خو چې وطن په جړه ووته ښار کې ډاډه او ډاډه اوسېده ښار کې ډاډه او ډاډه اوسېده خو د خپل کلي نه په غلا ووته ښار کې ډاډه او ډاډه اوسېده خو د خپل کلي نه په غلا ووته او د میخانې نه تر مسجده راوړم د میخانې نه تر مسجد راوړم هغه جنۍ لور د مولا ووته د میخانې نه تر مسجد راوړم هغه جنۍ لور د مولا ووته چا ورته وویل چې بچی دې مړ شو چا ورته وویل چې بچی دې مړ شو څه ورانه کړي که د بوډا ووته چا ورته وویل چې بچی دې مړ شو څه ورانه کړي که د بوډا ووته هغه زیشان چې پر شعرونه لیکل هغه خبره خو رښتیا ووته هغه زیشان چې پر شعرونه لیکل هغه خبره خو رښتیا ووته او بل غزل به ووایم ځکه چې ټایم کم دی ماښام دی زیاتې نو هغې نه مخکې شعرونه نه وایم غزل ویم چې د سترګو او بړو دغې ادا سره به څه کې د سترګو او بړو دغې ادا سره به څه کې د حسن او د مینې انتها سره به څه کې دا ژوند دی په قسم دی بې له دې نه تېرېږي منتظر صاحب دا ژوند دی په قسم دی بې له دې نه تېرېږي د چا سره به څه کې او د چا سره به څه کې په خوب کې مې د خولې نه یوه چغه داسې وځي په خوب کې مې د خولې نه یوه چغه داسې وځي رقیب خو دې برباد که خو چې ما سره به څه کې په خوب کې مې د خولې نه یوه چغه داسې وځي رقیب خو دې برباد که خو چې ما سره به څه کې که عام سړی دې خوښ شي نو تعویض به ورله ورکړي ملا صاحب مسعود صاحب که عام سړی دې خوښ شي نو تعویض به ورله ورکړي مین چې په ملا شي نو ملا سره به څه کې که عام سړی دې خوښ شي نو تعویض به ورله ورکړي مین چې په ملا شي نو ملا سره به څه کې په یو نظر قسم دې سړی کاره نه وباسي په یو نظر قسم دې سړی کاره نه وباسي لږ سوچ وکړه د ښکلو د خندا سره به څه کې په یو نظر قسم دې سړی کاره نه وباسي لږ سوچ وکړه د ښکلو د خندا سره به څه کې زیشانه د پالتو سوچونو پنډ دې په سر مه وړه زیشانه د پالتو سوچونو پنډ دې په سر مه وړه دا ووایه د دې وخت کربلا سره به څه کې او تاسو دومره مکرر کړې ده د موکې نه به پیدا اوچته کړمه یو څلور شعرونه نور دي هغه به ووایم په ستاسو اجازه وي مسعود صاحب اجازت دی ها وایي چې یا پوهه یم زما د زړګي چور دی خو ښایسته دی یا پوهه یم زما د زړګي چور دی خو ښایسته دی زړګی رانه وړی ښه په زور دی
خو ښایسته دی ستا د محلونو ورته هیڅ حاجت نشته ستا د محلونو ورته هیڅ حاجت نشته په خرو خاورو ګټو کې کور دی خو ښایسته دی ستا د محلونو ورته هیڅ حاجت نشته په خړو خاورو ګټو کې کور دی خو ښایسته دی زی پیژنم غریب دی او بیچاره دی بېوس دی غریب دی او بیچاره دی بېوس دی د کلي هر سړي ورباندې پور دی خو ښایسته دی یو چا ورته ویل چې زیشان څنګه دی بدرنګ دی بدرنګ دی دی غلي غوندې وویل چې ښه تور دی خو ښایسته دی مننه او ډېره مننه سفیر صاحب ډېره مننه ډیر زبردست ډیر ښایسته کلامونه امید لرم د مینوالو نه هر هغه کس نه چې دا ویډیو ګوري چې دا کلامونه به خوښ شوي او دې نه به مزه اخیستې وي